وی څوک چې دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، وی د هغه دا ګناهونه داسې ورجېږي لکه دا پاڼه چې پرېوتې. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم مؤمن دا کلمات وایي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، وی دا کلمات بره وخیږي او د دې عرش نه چاپېره تاویږي او وی داسې اواز ترې راخیږي که دوي النحل، لکه د شاتو د مچۍ چې راکم بنګار منګورو، دا د ګبین او د شاتو مچۍ چې څنګه وي، وی دقه رنګې الله رب العالمین د دې عرش نه چاپېره کېږي دغه کلماتو. او یذکر صاحبها، چا چې دا کلمات ویلي بار بار الله رب العالمین ته مخامخ کوي. لکه اوس بالفرض فضل الله دا کلمات ویلی دي، نعمت الله ویلی دي، عبدالله ویلی، عبدالرحمن ویلی دي، نو وی دا کلمات د دې عرش نه چاپېره کېږي او د شاتو د مچۍ غوندې بنګار کوي، او دا چا چې ویلي بار بار الله رب العالمین تر هغه نوم یادوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تاسو کې څوک په دې خوشحالیږي نه چې دغه لوی الله خوا تر هغه وخت تذکره شروع. دا د الله د نبي سندن قوي حدیث دی او د سنن ابن ماجه را نقل کړی دی. دا داسې کلمات دي چې د عرش ته پاس خوا ته به چار چاپېره تاویږي او تا به الله رب العالمین ته ډارک یادوي. نو چې الله ته یاد او د الله د نظر لاندې مې او د الله کلمات دې ویلي، د هغې معنی دا ده چې د الله د رحم، د الله د مغفرت او د الله د مدد دا به ستاسو شروع. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسې بار راووته، نو وچه څانګه راونیوله، وچه دوه څانګې وې، او چې یو بل سره وواله دا ټولې پاڼې پرېوتې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې دا کلمات وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، وی د هغه دا ګناهونه داسې ورجېږي لکه دا پاڼې چې پرېوتې، داسې الله د ګناه نه پاکي. ام هانی دا د علي رضی الله عنه خور ده، د ابو طالب لور ده رضی الله تعالی عنها، او د الله د نبی سکه د تر لور ده. نبی علیہ السلام ته فرمایي وی ای د الله رسوله بوډۍ شوې ما، کمزورې شوې ما، ناجوړه شوې ما، فمرني بعمل اعمله وانا جالسه، داسې عمل راته وښیه چې زه په ناسته وکړم، ځکه زه خو بوډۍ یم ناجوړه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی سبح الله 100 تسبیحه، سلزله سبحان الله وایا سلزله، نو تبا طالب الله دومره اجر درکي لکه ته چې سل غلامان د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه آزاد کړي. یو غلام چې څوک آزاد کړي د الله نبی فرمایي د هغه ټول وجود د اور نه آزادېږي. یو غلام چې څوک آزاد کړي، خو طالب الله رب العالمین د سلو غلامان آزادولو ثواب ولیکي. بیا ورته وی الحمدلله سلزله وایا، نو ته چې سل اسونه په جهاد فی سبیل الله کې د سامان ډک د الله په لار کې صدقه کی، اول الله اکبر سلزله وایا، نو ته چې سلو خان د سامان نه ډک په جهاد فی سبیل الله کې ورکي، سره د اوښانو سره د باره، دقومره اجر او ثواب به تعالی الله ستا په عملنامه کې ولیکي. او لا اله الا الله دا سلزله ووایا، نو د الله نبي ورته فرمایي تملأ ما بین السماء والارض، د دې ځمکې نه واله د اسمانه پورې دا څلور قنجه دنیا به تعالی د نیکو نه ډکه شي، دا څلور قنجه. او بیا ورته فرمایي وی د هیڅ عمل به ستا نه سوا نه وي الا ان یأتي بمثل ما اتیت به، سوا د هغې نه چې ستا غوندې را کلمات هغه هم ویلي. ګنې که چا په کربورو صدقه وکړه، بل عمل یې وکړو، بل یې وکړو، ستا دې ثواب ته نه رسي.